خاوس تاسو سره ټول سره پوکڼی دي د ناس کسان چې دي وخایې شابئ صحیح ده. اوس تاسو ټول ولګئ خپلې پوکڼۍ وپړسوئ. داسې شی وکئ غوټه وله ورکئ. اوس تاسو سره نري نري ډکي شته؟ صحیح. تاسو وښایئ. صحیح. اوس ګیم دا دی چې د چا سره پوکڼۍ په اخره کې روغه پاتې شوه نو هغه له به مونږ انعام ورکوو. نو اوس ګورو ستاسو سره 1 منټ ټایم دی چې د چا هغه پاتې شوه روغه جو هغه له به بیا مونږ انعام ورکوو. ستاسو ټایم شروع کیږي. اوس ټایم لا پاتې دی. ټایم لا پاتې دی. اوس په تاسو کې د چا پوکڼۍ پاتې شوه روغه؟ نشته. اوس داسې مسله وه تاسو ټول پوکڼۍ وپړسولئ. صحیح ده. ما چې د چا پوکڼۍ پاتې شوه هغه له به مونږ انعام ورکوو. اوس ما تاسو ته داسې ویلو چې د یو بل پوکڼۍ ماتې کوي. ما پکې داسې ویلو چې د یو بل پوکڼۍ ماتې کوي. نو تاسو څه چل وکړو؟ تاسو د انعام دپاره په یو بل باندې شروع وکړه. دغه شانته چې تاسو چې کله په ژوند کې مخې ته ځئ د کامیابېدو لپاره تاسو څه چل کوئ؟ تاسو به یو بل شروع وکړئ. چې ستاسو د ټولو سره پوکڼۍ وی یو بل ته څه نه ویلې چې ټولو به انعام اخیستی و. چې د هغه سره هم وی پوکڼۍ پاتې شوی ده سره هم پاتې شوی دی نو د دغه انعام او د دغې که څه نقصان رسېدو نو تاسو ته چا وویل چې دا پوکڼۍ ماتې کوئ؟ ما راته ویلو یا د ګیم حصه وه دغه شانته کې بل بربادول چې دي دا د ژوند حصه نه ده. د کامیابېدو دپاره دا ضروري نه ده چې تاسو یو بل ډاون کوئ. نو ښه خبره دا ده چې تاسو په خپله مو ځان کامیاب کوئ او ګاونډي یا بل چې دی هغه هم هغه هم د ځان سره کامیاب پاتې